سلامونه مې قبول کړئ قدرمنو دوستانو د پښتو پوسټ د نن ورځې ویډیو د نازیه اقبال په اړه کې دا چې د نازیه اقبال سداسي ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې دي چې نازیبه او غلطه ویډیوګانې دي. خلک دا داوا کوي چې دا ویډیوګانې د نازیه اقبال دي. موږ د دې باره کې مکمل معلومات کړي دي او تاسو سره د هغې ویډیوګانو کلیپس هم شریکو چې آیا رښتیا نازیه اقبال نن سبا په لندن کې داسې کارونه شروع کړي دي او کنه. که تاسو ویډیو کتل غواړئ نو تر اخره را سره پاتې شئ، تاسو به د ټول حقیقت او معلوماتو نه خبر شئ. دوستانو نازیه اقبال یو داسې نوم چې د هیڅ چا نه هم پټ نه دی او ټول پښتانه ډېر ښه پیژني ځکه چې هغه د پښتو یو مشهوره سندرغاړې ده او هغې د افغانستان یو هلک جاوید پیزا سره واده کړی او د هغې نه پس ډېر عمر یې په پاکستان کې هم تیر کړی دی. د پښتو ډېرې زیاتې سندرې ویلي دي او د هغې نه پس چې په پاکستان کې د هغې بچو ته په سکول کې داخله نه ورکول کېده نو هغه د دې وجې نه لندن ته کډه شوه او نن سبا هغه په لندن کې اوسېږي چې هغه د هغه ځای نه فلمونو ته سندرې هم وایي او وخت په وخت لایف راځي خپل مینوالو سره د خپل ژوند او د خپل کورنۍ حالات هم شریکوي. خو څه موده وړاندې د هغې او د جاوید پیزا په منځ کې څه مشکلات هم پیدا شوي وو، یعنی بیا یې په خپل منځ کې د طلاق څه موضوع هم راوچته شوې وه، خو هغه خبرې بیا ټولې حل شوې. اوس د هغې په باره کې چې کومې ویډیوګانې شیر کېږي موږ دغه ټولې ویډیوګانې وکتلې، داسې معلومیږي چې ټول د هغې په تصویرانو باندې ایډیټینګ شوی دی او هسې د هغې د نوم بدنامولو کوشش کیږي. نو قدرمنو دوستانو که هغه سندرغاړې ده یا ډانسره ده او که هر څوک یا هرې شعبې سره تعلق لري نو نه د پکار چې د هغوی شخصیت سره داسې لوبې وشي او هغوی سپکړی شي، ځکه که هغوی هر څه کوي نو الله تعالی به ترې د هغې پوښتنه کوي. خو که موږ تاسو د یو چا شخصیت سپکوو او هغه پسې بد رد وایو نو د دې به هم موږ نه الله پاک پوښتنه کوي. موږ له پکار دی چې هر چا ته عزت ورکړو او د چا بې عزتي او سپکاوی ونه کړو. امید لرم چې د پښتو پوسټ چینل دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. ویډیو خامخا لایک کړئ او زموږ چینل پښتو پوسټ در سره هم سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.